بلکې زه راته یم ډېر تپوسونه دې مه کوه، خو یو تپوس دې خامخا وکړه چې استاد دې څوک څه استاد دې څوک و؟ هلکه ټولو مؤمنانو ته یم ګوره یاسې نه زما په شانتې دا سیز اغوستی او سپین رومیان یې م راچلې او چشمې م په سترګو کړي او چېرته په سعودي کې ترپالونه خرڅوي او دلته د امام جوړ نه شي. ما و تاسو ته ویلي چې څومره لاړ شم چې چکې کمونه چېرته په سعودي کې کار کوي څه مزدوري به کوي او ستاسو د علاقې به شیخ الحدیث وي څه به شیخ الحدیث پیدا یې سیاسانې خبرې دي. راځه زما څه 14 سال تېر کړه چې تا ته د اهل سنت والجماعت د شریعت د حقیقت پته ولګي. دا په سعودي کې ستا په روزګار باندې دې پته نه لګي، په مدرسه کې او په چټایي کښېنې هله به تا ته حقایق واضح کېږي. داسې هوایي نه راځي. نو بیا زه ملګرو ته دا خبره کوم چې کم امام پسې ودرېږئ کم عالم پسې ودرېږئ نو کم از کم دا تپوس دې کوئ چې استاد دې څوک دی. ما یو ځای کې به دې مسلمه خبره کوله نو وایي جي وضاحت دې ونه کړو. نو ما یې به دې کې بل وضاحت ته ضرورت شته؟ هلکه اسده ستاسو وطنه ما یې استاد چک کوئ بیا یې استاد چک کوئ بیا یې استاد چک کوئ. که د دې حدیث حواله د دې قرآن د ترجمې او د تفسیر د ډیفینیشن دا لینک دا چینل ستا د دې امام او د دې عالم او ستا د دې مشر د دې نه روان شو محمد رسول الله ته جنګېدلی صلی الله علیه وسلم ودرېږه پسې زده کړه ترې وکړه او که داسې نه ګوره ایمان دله مشکوک کوي عقاید دله خرابوي څه عقاید دله خرابوي. ځینې مونږ ما ته وایي مونږ ډایرکټ حدیث ما ته ستاسو د اصل پته ده څه دا د سرسټو ټټوان نه دي څه ده مونږ ته خبرې کوي څه راشه میدان ته شه دا د ریکارډینګ مسلې نه دي دا غز او دا میدان راځي چې وی پولو پښتون سړی به د میدان پایل وي صحیح دا میدان خبرې کوي هغه هوایي ډوزې نه ولي نو دا ټټوان پکې لا تیرې وي مونږ څه کوو